وخت پې نه تېرېږي سم د ټکه ځي راځي وخت پې نه تېرېږي سم د ټکه ځي راځي دیدن له مې ملګرو یو ملکه ځي راځي زه به ترېنه خامخا زارېږم قربانېږم زه به ترېنه خامخا زارېږم قربانېږم دا چې ماله دومره دا ټکه ځي راځي. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش. څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پیرزونه کې موږ ګرځو، شاعرانو پسې، ادیبانو پسې، هغوی سره مرکې ریکارډ کوو، د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو او د هغوی نه د خوند زلمی ځوان او ډېر کم عمره شاعر عارف تابان صاحب میلمه دی. دوی نه به د خوند او رنګ شعرونه هم اوري، یو څو خبرې به ترې هم پښتو ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې عارف تابان صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم. وعلیکم سلام دلکش صاحب، ستاسو ډېره زیاته مننه کوم چې په پروګرام پیرزونه کې موږ له وخت راکو او دلته رالی، ډېره زیاته مننه یې. لوی سړی شتابانه دې کې خو شک نشته دی چې ډېر زیات مینوال لرئ، دی لږ وخت کې مو ډېر غټ نوم پیدا کړی دی، خو بیا هم پیرزونې مینوال به داسې وي چې تاسو سره په اول ځل باندې ملاقات کېږي، تاسو به ویني، هغوی سره خپل پیژنګلو کوي. عارف تابان څوک دی، د کوم ځای سره تړون لري؟ زما نوم خپل چې دی نو محمد عارف دی او تابان می تخلص دی، په دغې باندې مې څه لږ ډېر مینوال پیژني او بس دغه لږ نه پیژنګلو. صحیح. عارف دا راته ووایه چې تاسو دا لږ ډېر مینوالو ذکر وکړو، دا لږ ډېر مینوال هم د خپل شعر په وجه پیدا کړي دي که نه تاسو یو څو مرکې ما ګتلي دي چې تاسو د بل چا شعرونه ویلي دي، هغه خلکو خوښ کړي دي؟ ستاسو څه خیال دی، تاسو خلک په خپل شعر ښه پیژني که د بل چا په شعر باندې؟ په خپل شعر مې زیات مینوال دي، د خپل شعر، او زه چې کوم ویم هغه زیات تر په ترنم کې ویم د بل، او خپل داسې هسې ویم. صحیح. دا راته ووایه عارف تابانه چې ستاسو عمر ډېر زیات کم دی، د سبق عمر دی ستاسو، خلک به تاسو باندې ډېر تنقیدونه هم کوي چېرې ستاسو دا عمر د شاعرۍ نه دی، ستاسو دا عمر د دې کارونو نه دی، د میډیا نه دی، د کیمرې نه دی، د مایک نه دی، داسې څه واقعیاګانې در سره مخې له راغلي دي او که نه؟ او بالکل ملګري تنقیدونه کوي، خو موږ نه ګورو تنقید ته، خیر دی او بس لیک یو خپل جاري ساتلی دی او څونه چې غواړم نو لکه زه یم چې پښتو ادب کې څه وکړم، او ډېر ملګري تنقیدونه کوي، شاعران هم کوي، اکثر کمنټس هم کې لکه داسې خبرې وکړي. نو زه خو خپل تعلیم هم جاري ساتم او کوشش مې دا دی چې یو ښه لیکوال جوړ شم او د پښتو ادب دپاره ډېر څه وکړم. صحیح. عارف تابان یو خبره وکړله په دې خپلو خبرو کې چې شاعران هم زما په پوسټونو باندې کومنټس کوي او غلط غلط کومنټس کوي، نو که عام خلک زما په خیال باندې کومنټس وکړي خو زه هغوی ناپوهه دي، هغوی د شاعرۍ د دنیا نه د لیک لوست نه خبر به نه وي، ځکه دا پوښتنې کوي او دا غلط کومنټسونه کوي، نو هغه شاعران چې کوي دا ښه نه کوي، بد کوي، هغې خلکو ته ستاسو څه میسج دی چې کوم خلک پوهه دي، شاعران دي، تاسو سره ناسته پاسته کوي، باوجود د هغې نه هم ستاسو په پوسټ باندې کومنټس کوي چې یاره دا تاسو ښه نه کوئ یا غلط غلط الفاظ استعمال، هغې ته څه میسج لرئ؟ بس هغو ته خو زه څه نشم ویلی، هغو خپل به لکه خپل دغه لري، خپل سوچ لري، نو په خپله دې سوچ وکړي، خو دا کار چې دی دا غلط دی، نه ده په کار داسې. صحیح. خبرې به نورې هم کوو، څه به را سره شریکوي چې مینوال دې خوندونه واخلي؟ د غزل نه مخکې 2 شعرونه او بیا غزل. د هر یو غم نه به غزل جوړوم، د هر یو غم نه به غزل جوړوم، ستا د ستم نه به غزل جوړوم، او دا چې د سترګو نه مې اوښکې ساسي، دا چې د سترګو نه مې اوښکې ساسي، د دغه نم نه به غزل جوړوم. بیا وایه دا شعر، دا چې د سترګو نه مې اوښکې ساسي، د دغه نم نه به غزل جوړوم. ډېر ښه. او غزل له راځمه. ارشاد. په مینه مینه یو باب ګورمه، په مینه مینه یو باب ګورمه، ګوټ کې یم ناسته ستا کتاب ګورمه، او په دې ظالم زړه تویومه ځان له، په دې ظالم زړه تویومه ځان له، بازار ته ځم چرته تیزاب ګورمه. مننه. په دې ظالم زړه تویومه ځان له، بازار ته ځم چرته تیزاب ګورمه، دی خاموشۍ خو زه زرې زرې کړم، دی خاموشۍ خو زه زرې زرې کړم، چرته مستی کې خپل شباب ګورمه،
ډېر ښه. او سم لیونی په میکده کې ګرځم. سم لیونی. سم لیونی په میکده کې ګرځم، لږ شان سرور ګورم، شراب ګورم. ډېر ښکلی. مننه. او اوښکې مې راشي تر ګریوانه پورې، اوښکې مې راشي تر ګریوانه پورې، تابانه زه چې ستا کتاب ګورم. واه ډېر ښکلی تابانه. عمر مو ډېر کم دی، د عمر په لحاظ سره ډېر پاخه جور الفاظ راغونډوئ او ملګرو ته ښیئ. نو زما په خیال ډېر د تنقیدونه چې کوئ کیدای شي ډېره وجه یې همدا وي چې ډېر کم عمر او ډېر پوخ سوچ لري. په څه شي مو ډېر زیات کار کړی دی؟ نظم باندې، نثر، څه شي له توجه ډېر زیاته ورکوئ؟ کوم سیم باندې ډېر زیات کار کوئ؟ غزل زما ډېر زیات خوښ دی او زه پې پوه یم. نو په کوم شي چې انسان لکه پوه یي په کار دی چې په هغې کار وشي. او نظم ته مې سوچ دی او سټارټ مې اغستی دی انشاءالله، نو هغه به مو لیکلی شي. صحیح. غزل را سره شریک کړئ، نورې غزلې واورو چې خوندونه ترې واخلو. زوړ غزل به ووایم چې څه په ژړا 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 چې تیر شي، څه په ژړا 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 چې تیر شي، جانانه عمر دا زما چې تیر شي، زما په حال باندې خندا کوي اوس، زما په حال باندې خندا کوي اوس، ښه پرې پوهېږم په خندا چې تیر شي. مننه. او مینه خو زړه د سړي سم مرانوي، مینه خو زړه د سړي سم مرانوي، دا یو قیامت دی په هر چا چې تیر شي. ډېر ښه دی. او مینه خو زړه د سړي سم مرانوي، دا یو قیامت دی په هر چا چې تیر شي. ورپسې ډېر ارمان به وکړې وروستو، ورپسې ډېر ارمان به وکړې وروستو، یاره د حسن وار دا ستا چې تیر شي. مننه. او من تابانه یار زه نور څه نه وایم، تابانه یار زه نور څه نه وایم، انتظار کومه هر سبا چې تیر شي. واه ډېر ښکلی دی. تابانه دا راته ووایه که نه، هسې خپلو کې دې وخت کې ما تاسو څوک نه ګوري په شیشه باندې، دومره ژوره شاعري څه راز ده؟ چېرته مینه مو کړې ده که نه؟ دا راته ووایه که نه چې د شاعرۍ زده کړې مو چا نه کړې دي؟ شاعرۍ زده کړه سات سهار مې استاد دی، او لکه زه چې نن دلته څه یم نو د هغه په وجه یم، او ما سره ډېر زیات لاس دی په شاعرۍ کې. لکه صحیح. د خوښې شاعر مو څوک دی؟ د خوښې شاعر داسې منیر جان مې ډېر زیات خوښ دی، او زما غني خان الله دې وبخي ډېر مې لوستی دی او ډېر مې خوښ دی غني خان. ته خو داسې نه وې که چېرته عظیم بونیری دې یاد کړی او ښه به دې کړي؟ نه جي. صحیح. ملګرو عارف تابان را سره ناست دی، خبرې به هم کوو، ګپ به سره هم لګو، خو شعرونه اورېدل ته هم ضروري، ځکه چې ډېر خلک په خبرو اترو باندې بور کېږي، نو موږ څوک بور کېدلو ته نه پرېږدو. عارف تابان نور شعرونه هم اورو. څو شعرونه او بیا غزل چې سړي کې دي زخمونه دي دردونه دي او ژوند دی، سړي کې دي زخمونه دي دردونه دي او ژوند دی، کرکې دي او چغې دي شورونه دي او ژوند دی. بیا وایه دا شعر. سړي کې دي زخمونه دي دردونه دي او ژوند دی، کرکې دي او چغې دي شورونه دي او ژوند دی، مړه بس تېرېږي او هېرېږي نه پوهېږم. دلکش صاحب مړه بس تېرېږي او هېرېږي نه پوهېږم، ورځې دي او شپې دي بس سوچونه دي او ژوند دی. دا هسې یو خبره ده چې وایې کړم که نه، دا هسې یو خبره ده چې وایې کړم که نه، یرې د زلزلې عذابونه دي او ژوند دی. او ځکه غم ځپلی غم لړلی غوندې ګرځم، ځکه غم ځپلی غم لړلی غوندې ګرځم، سوچ دی او فکرونه دي یادونه دي او ژوند دی، نور مې پکې هېڅ خواږه پیدا نه کړل تابانه، نور مې پکې هېڅ خواږه پیدا نه کړل تابانه، وینې دي او غوښې دي بمونه دي او ژوند دی. نور مې پکې هېڅ خواږه پیدا نه کړل تابانه، وینې دي او غوښې دي بمونه دي او ژوند دی. او نوی غزل به ووایم چا نه دی اورېدلی. مینه د چا خبره چرته مني، مینه د چا خبره چرته مني، زما او ستا خبره چرته مني، یو ورور د خور رشته په زور ورکوي،
یو ورور یو ورور د خور رشته په زور ورکوي د خپل بابا خبره چرته مني. بیا وایه دا شعر. یو ورور د خور رشته په زور ورکوي د خپل بابا خبره چرته مني. هغې ټول عمر په جفا تیر کړی هغې ټول عمر په جفا تیر کړی یار د وفا خبره چرته مني. مننه. په یو مین باندې فتوه ایښې په یو مین باندې فتوه ایښې اوس د ملا خبره چرته مني. په یو مین باندې فتوه ایښې اوس د ملا خبره چرته مني. او مینه خو یاره د وفا نامه ده. مینه خو یاره د وفا نامه ده دا د جفا خبره چرته مني. او یار ته د مینې اظهار نشم کوي. یار ته د مینې اظهار نشم کوي تابانه دا خبره چرته مني. یار ته د مینې اظهار نشم کوي او تابانه دا خبره چرته مني. نور به شعرونه ووایم. ما به د اختر یو غزل لیکلی وږي ورته وابه. اختر ډېرې خوشحالۍ دې راوړې اختر ډېرې خوشحالۍ دې راوړې ښایسته خوشبویه کشمالۍ دې راوړې ساقي جامونه دې نن چرته ایښي ساقي جامونه دې نن چرته ایښي دا چې په ما پسې پیالۍ دې راوړې ورته دې خپله مور رایاده کړله ورته دې خپله مور رایاده کړله د یتیم شونډو له سلګۍ دې راوړې او غریب ماشوم د خان بچي ته ګوري غریب ماشوم د خان بچي ته ګوري اختر زړونو له سیالۍ دې راوړې. مننه. او تابانه تا مال اختر ته څومره تا مال اختر ته څومره د محبت ډکې ډالۍ دې راوړې. تابانه تا ماته اختر ته څومره د محبت ډکې ډالۍ دې راوړې. عارف تابان ډېر کم عمر ماشوم دی او ډېر کم عمر کې خپل پهچان خپل نوم جوړ کړی دی. خو تابان د دې مرکې نه مخکې یو ګیله مونږ ته کړې وه چې یاره زما په نوم باندې فیک پیجونه جوړ شوي دي فیک آی ډي ګانې جوړ شوي دي. نو زه غواړم چې تابان د کیمرې په مخ کې هم دا خبر وکړي چې د دې اصل پیج اصل آی ډي کومه ده او فیک کوم یو دي. تا لږ واضح کړي تابان. او بالکل تاسو خبره وکړه یو فیک پیج جوړ شوی دی چونکې زما نه یې لایک سیوا دي نو ملګري دا سوچ کوي چې دا د عارف تابان دی خو دغه بالکل زما نه دی او زما چې کوم خپل پیج دی تاسو به ډسکرپشن کې لینک ورکړئ او دغه زما پیج دی یوزر نیم دی چې عارف تابان 1 بالکل دغه یوزر نیم دی او چونکې زه چې کوم پکچر اپلوډ کوم هغه هم اپلوډ کړي او ملګري دا سوچ کوي چې دا د عارف تابان خپل دی نو دغه زما بالکل زما سر دغه نشته. تاسو دغه پیج نه چېرته لایف راځئ؟ او بالکل زه لایو راغلی یم او کوشش مې دا دی چې بار بار ترې راشم. صحیح. اخر کې را سره خپل یو غزل بل شریک کړي بیا پروګرام راغونډو. نوی غزل به ووایم چې دا د فرهد او شیرینۍ قصه ده. دا د فرهد او شیرینۍ قصه ده د یو هلک یوې جینۍ قصه ده او دا د غنمو د دانې جوړه ده. دا د غنمو د دانې جوړه ده دا د بابا او د ابۍ قصه ده. او یار دا شعر. مننه. دا د غنمو د دانې جوړه ده دا د غنمو د دانې جوړه ده دا د بابا او د ابۍ قصه ده او زمونږ د مینې نه څوک څه خبرو زمونږ د مینې نه څوک څه خبرو زمونږ د مینې لیونۍ قصه ده او په دې کتاب کې ګرانه ټوله ټاله په دې کتاب کې ګرانه ټوله ټاله زما استاد اشنایي قصه ده. ډېر ښه دی. تابانه ستا په شاعرۍ کې یاره تابانه ستا په شاعرۍ کې یاره ډکه د غم او رسوایۍ قصه ده. واه ډېر ښکلی دی. تابانه په اخر کې راته دا ووایه د اخرنی سوال درنه کوم کتاب په اړه مو څه خیال شته یا ستاسو کتاب به مارکیټ ته راشي او که نه؟ او زما کوشش دی چې کتاب چاپ کړم او اوس خو اگزام را روان دی د بورډ نو د هغې نه پس به انشاءالله بیا څه ترتیب جوړو چې چاپ شي زما کتاب. صحیح. مننه د وخت راکولو مو یو جهان مننه کوم. ستاسو هم ډېر زیاته مننه کوم چې ما راغلی دلته. جی ګرانو کتونکو دا نن پروګرام پیرزونه کې مونږ سره ناستو عارف تابان تاسو ته د یاد وي چې نننۍ کومه مرکه تاسو ګورئ دې کې ټول مکمل ټول ټال شاعري د عارف تابان خپله د اکثر له مرکو کې دوی د انتخاب غزلو باندې ترنم کړی وي خو دې مرکې کې به صرف او صرف د عارف تابان خپله شاعري تاسو ته میلاویږي. انشاءالله په بل پروګرام کې بیا ملاقات کیږي. تر هغې دمه چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ.